د منظور پښتون دایا ولې پیغمبري ده؟ ویډیو ګورئ او نور مطالبو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. رحمت الله اندړ لخوا لیکل شوی دی. منظور هڅه کوي خپل قوم او ولس راویښ کړي او د غلامۍ زنځیرونه مات کړي چې وخت په زوره د دوی پر غاړه اچولی دی. هغه د خپل هویت او خپلې خاورې اختیار غواړي او د هغو کسانو د حق غوښتنه کوي چې له ظلم سره مخ دي. منظور غواړي پوه شي ولې هره ورځ بېوزله خلک وژل کیږي او هیڅوک د دوی مسؤلیت نه مني. منظور دا ټولې غوښتنې د ډېرې سپېڅلتیا او زړورتیا سره د ظلم رژیم مخې تګ دي، سره له دې چې ګواښل کیږي او بندي کیږي. هغه په کلکه خپل دریځ څرګندوي، که څه هم په زوره بندي کیږي. هغه نه شخصي ګټو لپاره معامله کوي او نه د پردیو په ټوپک خپله ازادي غواړي. د منظور مبارزه د خپل ولس د ویښتابه او ملي شعور لپاره ده، تر څو هر څوک خپل حق، حیثیت او وقار وپیژني. منظور ټینګار کوي چې نورو متلونه خپل مشران او دیني عالمان لري او دا عالمان د خپل ملت او قوم د ژغورلو لپاره کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له خپل قوم او وطن سره مینه درلوده او د قوم لپاره د حقوقو غوښتنه تعصب نه بلکې یو ضروري مبارزه ده. منظور وایي چې په دې قوم او ملت ستره غمیزه تیره شوې او هغه د خپلو خلکو د ستونزو او کړاوونو په اړه یو ملي روایت جوړوي. هغه ټینګار کوي چې د مظلومیت څخه د ژغورنې لپاره مبارزه ضروري ده. اکتوبر 11 د پښتنو لپاره یو برخلیک ټاکونکې ورځ ده او منظور په خلکو غږ کوي چې د خپل حق او ازادي لپاره راپورته شي. منظور خپل ولس ته وایي چې نور باید راویښ شي او خپل تاریخ باید په خپله ولیکئ. لیکوال ځکه وایي چې د منظور دایا پیغمبري ده ځکه هغه د حق او عدالت غوښتنه کوي او د مظلومانو د ژغورنې لپاره کار کوي. د دې مبارزې اساس پر سپېڅلتیا، زړورتیا او له ظلم سره د مقاومت کولو پیغام ولاړ دی چې له دیني اصولو سره سمون خوري.